جوړ کم د چوک تالاشۍ څخه کوم چې ماشاءالله تاسو وینئ ډېر بیروبار دی د هرې خوا نه چې ګورې زموږ او ستاسې هېوادوال دلته سودا کوي او نور هېواد چې په دغه شپه ورځې ته بیخي دې سره خبرې نه کېږي او تاسو پوهېږئ چې دا څوک کسب او کار خیاطي ده په دغه شپه ورځې کې دوی بیخي مصرفي که بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته امید لرم چې تاسو ټول روغ او جوړ سئ او د صحت جامه مو پر تن وي زه محمد ذکي حکیمي د کلرز آف افغانستان د یوټیوب چینل څخه یو ځل بیا ستاسو حضور کې یم قدرمنو دوستانو زموږ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ ویډیوګانې مو لایک کړئ او د خپلو ملګرو سره شیر کړئ قدرمنو دوستانو لکه څرنګه چې تاسو پوهیږئ د روژې مبارکه میاشت ده او نن د روژې مبارکه میاشت شلمه ورځ ده نو ما وغوښتل چې تاسو ته یو ښاري راپورټ جوړ کړم د چوک تالاشۍ څخه کوم چې ماشاءالله تاسو وینئ ډېر بیروبار دی د هرې خوا نه چې ګورې زموږ او ستاسې هېوادوال دلته سودا کوي او نور هېوادوال دلته غریبي او مزدوري کوي خپل نور تر پای پورې زموږ ملتیا وکړئ او دغه خپرونه تاسو دپاره چمتو کوو قدرمنو دوستانو بیا هم ستړي مشئ لکه څرنګه چې تاسې په تصویر کې ګورئ یو ورور دی چې د چولو کاروبار کوي نو ماشاءالله په روژې مبارکې میاشت کې دغه چولې چکني او کچالان دغه ډېر په ماښامۍ کې خوړل کېږي نو ما هم وغوښتل چې دغه ورور سره مرکه وکړم او نور معلومات به دغه ورور مونږ او تاسو ته وړاندې کړي سلام علیکم وعلیکم وروره خیر جوړې خیر اوسې ډېره زیاته مننه څنګه یې روژې سره شکر الحمدلله نوم مبارک دی زما عبیدالله عبیدالله خانه څو کاله کېږي چې دغه د چولو کاروبار شل 22 کاله شل میوې منډۍ کې زموږ دکان دی او روژې میاشت دلته راځم ډېر ښه 22 کاله 22 کاله وشوله ډېر ښه دغه د روژې تفاوت د نورو کلونو سره راته ووایه شکر الحمدلله ښه خوشحاله یاستو روژې میاشت کې خوشحاله یاستو روژه کې روژه کې بیا ډېر خوشحاله یاستو خلکو له خدمت هم ښایسته خوراک روژه ماتې برابرومه ډېر ښه وروره که راته ووایي چې د ورځې څومره چڼې یا دغه څه ورته وایي نخود نخود وباسو درې نیم منه ماشاءالله نو او فکر کوم چې تاسو دغه د پکوړو کاروبار هم پکوړو کار څومره دا ورور دی هغه څومره منه به کچالان وباسئ ولا هغه هم زیات دی من یو نیم منه الوګان دي من نیم من پیاز دي ډېر ښه په پاکې هېوادوالو ته څه پیغام لرئ بس الحمدلله ښه خوشحاله ټولو ته دا ده ښه ښایسته خپل زندګي ډېره زیاته مننه وروره کور ودان کور ودان دا مې عزت دوستانو بیا هم ستړي مشئ ما سره زه به غواړم چې دلته د یو ورور سره به مرکه وکړم چې د پکوړو کاروبار کوي او دغه په ماښامي کې زموږ او ستاسو هېوادوالو ته پکوړې وړاندې کوي سلام علیکم وعلیکم السلام ورور جانه څنګه صحت د ښه دی شکر الحمدلله تاسو خپله ښه یاست ډېره زیاته مننه د روژې مبارکه میاشت سره څنګه یې والله ښه الحمدلله الله نه راضي شکر الله زموږ نه راضي شي امین ورور جانه زموږ لیدونکو ته ځان معرفي کړه زما نوم عثمان خان دی د بیسود ولسوالۍ څخه یم او اوسېدونکی د کراجان خان یم ډېر ښه عثمان جان وروره څو کاله کېږي چې په دغه برخه کې فعالیت کوي تقریبا 9 کاله 9 کاله او د ورځې څومره الوګان جوړوي دلته تقریبا داسې یو نیم من الوګان وځي الحمدلله دلته او داسې یو من یو نیم من پیاز هم وځي شکر الحمدلله صرف د یو ساعت کې او ډېر ښه یو ساعت روژې مبارکې میاشت سره څنګه یې شکر الحمدلله الله نه راضي شکر الحمدلله دغه د دې ترکیب په اړه راته ووایه عثمان جان وروره لکه څنګه وروره چې په دغه پکوړې څه ترکیب یې څه دی چې مثال پیاز دی نور څه دی ترکیب یې دغه دی چې پیاز وي وروره او پیاز پسې چې دی بس بیا به د خپل مصالحې جوړیږي هلته هغه سړی کولی شي څوک پکې مهارت ولري دا واړه ډېر ښه نومونه یې راته ویلی شي چې کوم کوم مصالحې دي کوم مواد دي لکه داسې شي لکه وچ دنیا شوه زیره شوه ډېر ښه تور مرچک شو مساله شوه هندي او داسې نور شیان هم پکې استعمالیږي ډېر ښه بس اوس خو روژه ده او اذان ته لا پاتې دی که نه خوند هم لیده ورته ولې نه وروره بس هر وخت ستاسو خپل ځای هر وخت ډېر هېوادوالو ته څه پیغام لري هېوادوالو ته دغه پیغام لرم
چې بس زمونږ په هېواد کې ځینې خلک وو چې کار نشته دی کار ښه پرېمانه دی خو چې څوک یې وکړي بالکل بالکل پوه شوې زه دغه پیغام هېوادوالو ته لرم چې هېڅکله نه وو چې کار نشته زمونږ په هېواد کې ډېره زیاته مننه وروره ښه وخت لرې کور ودان کار شته دی هر څه کاروبار شته دی یو کس دی لاسګاډی چلي پیسې ګټي یو کس چې کاروباري هغه هر څنګه کوي چې پیسې پیدا کړي بالکل همداسې ډېره زیاته مننه ورور خیر اوسې ژوندی اوسې الله ژوندی لره څه خدمت درته کولی شم خدمت کوي رو جماعت ما سره کې خیر اوسې ډېره زیاته والله بس رو جماعت ما سره وکړي عزتمن شو وروره قدرمنو دوستانو بیا هم ستړي مشئ ما سره تر څنګ ولاړ یو ورور جان دی چې د انارو او د مڼو کاروبار کوي دلته ورور جانه څنګه یې شکر دی الحمدلله صحت د ښه دی روژې مبارکه میاشت سره څنګه یې والله شکر دی بس تیریږي مننه زموږ هېوادوالو ته ځان معرفي کا بس نوم مې ارشد دی د کامې ولسوالۍ ډېر ښه ارشد خانه څو کاله کېږي چې په دغه برخه کې کار کوي یو 15 کاله کېږي نه د څه شي کاروبار کوي دغلته دا پروټو کاروبار کو ډېر ښه ورځنی ژوند د څنګه دی شکر دی الحمدلله خوشحاله یې پکې روژې سره څنګه په خیر تېرېږي تیریږي بس روانه ده شکر ډېره زیاته مننه هېوادوالو ته څه پیغام لرئ والله چې به وي اورئ زه بس نه خو چې هغه هېوادوال چې ته همدا د سکرین له لارې ګوري ته ورته څه پیغام لرې څه شی ورته وایې چې روجې مه خورئ رئیسه دا مې پیغام دی روژې خو بې د هغې نه خوري نه خوري ډېرې خوري ښه ډېره زیاته مننه وروره خوشحاله اوسې بس خیر اوسه کور دې واده لیدونکو بیا هم ستړي مشئ ورور جان دی چې زمونږ یو هېوادوال دی او دغلته راغلی دی او غواړي چې سودا وکړي خو مونږ هم وغوښتل چې ورسره مرکه وکړو ورور جانه څنګه یې صحت د ښه دی الحمدلله تاسو ښه یاست ډېره زیاته مننه د روژې مبارکه میاشت په خیر تېرېږي الحمدلله ښه په سور کې روانه ده مقصد خوشحاله اوسې وروره هېوادوالو ته ځان معرفي کړه زما نوم قاري صاحب نصیب الله مومن د ننګرهار ولایت بټي کوټ ولسوالۍ فعلا په مقام خان قریه کې اوسېږم ډېر ښه قاري صاحب ګله څه مصروفیات لري زه په یو شخصي او خصوصي ښوونځی دی په هغې کې د ښوونکي په توګه دنده ترسره کومه ډېر ښه بعد له وخته په همغه ښوونځي کې د سیانا خصوصي عالي لیسه کې د قرآن کریم په برخه کې تدریس کوم د زده کوونکو لپاره ډېر ښه د هېوادوالو لپاره بس خدمت کوو د الله کتاب ورته تدریسوو ډېر ښه قاري صاحب محترم دا چې قاري صاحب مې او استاد مې زمونږ د چا خبره د سترګو باڼې هېوادوالو ته څه پیغام لري قاري صاحب هېوادوالو ته مې پیغام دا دی چې روژه د برکتونو میاشت ده نو تاسو سره چې د کور په شاوخوا کې کوم خلک اوسېږي د هغې سره مرسته کوئ څه مو چې د وس کېږي بس هر انسان په دې باندې مکلف دی الله جل جلاله فرمایي لا یکلف الله نفسا الا وسعها بېشکه هر انسان په دې باندې مکلف دی چې هغه تر خپل وسه د یو چا سره مرسته حکومت بالکل همداسې ده ډېره زیاته مننه قاري صاحب کور ودان ښه روژه ولري مننه هېوادوالو بیا هم ستړي مشئ ما سره تر څنګ یو ورور دی چې په دغه مبارکه میاشت کې د خرماو کاروبار کوي ده سره به مرکه وکړو او د خرماو په اړه به تازه معلومات ورڅخه واخلو ورور جانه څنګه یې صحت د ښه دی شکر د الله فضل دی ډېره زیاته مننه زموږ هېوادوالو ته ځان معرفي کړه زه د کونړ د چپ ادارې اوسېدونکی یم نوم مبارک دی نوم مبارک مې حکمت الله دی حکمت الله خانه د خرما په اړه راته ووایه چې څو رقمه خرما تا سره شتون لري په دغلته موږ سره اووه ځایه خرما شتون لري اووه رقمه نومونه یې هم راته اخیستی شي هو ولې نه دا یې دا کلیټه ده او دا یې اجوا ده
دغه 2 کیلو ده دا سعودي والا جوه ده هغه چاکلیټي ده او هغه دواړه زاهدي دي یو ځای اصلي ده یو ځای ډېر ښه په دغه مبارکه میاشت کې د کاروبار څنګه ده ځکه چې دا خو طبیعي خبره ده چې هیوادوال په روژه ماتي کې د خرماو څخه ډېره استفاده کوي الحمدلله دې سره زر زره شکر ده چې لږه یو که ډېره شکر کوي بس دا د شکر ځای دی حکمت الله خانه چې خوشحاله یې پکې شکر د الله فضل قیمتي ترین یعنې قیمتي خرما به کومې وي قیمتي خرما یې دا ده چې لږ پاتې کیلو 100 افغانۍ ده دغه 200 افغانۍ ده او هغه 170 افغانۍ دا د کوم ځای نه راځي حکمت الله خانه دغه د ایرانۍ ده او هغه دا د سعودي والا سعودي ده دا تقریبا ټول به د ایران نه راځي نو ټول ایران نه راځي خو هغه کې شک دی سعودي نه راشي سعودي نه ډېر ښه هیوادوال ته څه پیغام لري حکمت الله خانه هیوادوال دا پیغام لرم چې راشه ښایسته ښایسته خرماګانې زما سره وي موقعیت د مدرس دې ورته وایي چې بیا تا پیدا کړي په اسانۍ سره تالاشۍ چل سراپان او پخې ته ولاړ ډېر ښه په پای کې به خبرو کوم کوم شعر کوم ټوکه جالبه خاطره چې در سره شته که نه یاره دغه شی نه به راسره نه نشته دی خوشحاله اوسې وروره روژې ډېر ځاپلي دي دغه شی نه دا ولې پېشمنۍ کې شی نه خورې ولې نه خورو خو بستګي کېږي ډېر زیات او دا خدا بس الله دې ورحمېږي ورور جانه ډېره زیاته مننه کور ودان لیدونکو بیا هم ستړي به شئ داسې یو شخص سره ولاړ یم چې په دغه شپه ورځو کې بیخي دې سره خبرې نه کېږي او تاسو پوهېږئ چې دا څوک دی کسب او کار خیاطي ده په دغه شپه ورځو کې دوی بیخي مصروفي که څنګه ورور جانه څنګه یې صحت د ښه دی انشاءالله خیر یې ډېره زیاته مننه روژو سره څنګه او بېخوبۍ سره څنګه شکر دی وروره تېرېږي بس پوه شئ بېخوبي ښه ډېره ده بلکل همداسې د هېوادوال د ځان معرفي که دریالی نومېږم او یم د سپورټ د ننګرهار اوسېدونکی ډېر ښه زریالی خان وروره چېرته د خیاطي د موقعیته چېرته دی کوچي پلازا کې دوبۍ خیاطي کې کار ډېر ښه کوچي پلازا کې ننګرهار ولایت جلال آباد ښار کوچي پلازا ادرس مې وویل که هغه هېوادوال غوښتل څنګ ته دې راشي بس موږ هم خدمت کې وروره ډېره زیاته مننه دا راته وایي چې اوس شپو ورځې کې کالي اخلي که نه او اخلو وروره او واسکټونه څنګه واسکټونه ما او موږ ته خو بیا اختر شپه کې به مو ګټې که نه حاضره ماده یو ډېره زیاته مننه څه جالبه خاطره لرې ځکه خو په دغه مسلک کې کیدای شي څه جالبه خاطرې پېښې در سره وشي ولا جالبې خاطرې خو ډېرې دي وروره پوه شو خو بده خاطره به درته ووایو خو هم ښه ووایه مخکې وشو راباندې که نه هم ښه ووایه هم خراب یې ووایه بیا زمونږ یو کاریګر و دی 10 پورې شکار و په پاسې ده ښه نو ډېر غټې غټې ولې او 15 دقیقې بعد وروسته پرېوت او سړی چې ګورو ذوب دی دا ولې په شا کته که سیدانې ته منډې ورکولې دا ولې ذوب کړی و دا بې خوبه و بېچاره کام بېخوبی نه و فشار یې ډېر او دا خو لږ بده خاطره وه اوس جالبه پکې چې دی ښه خاطره البته جالبه خاطره خو تر اوسه سره مخ شوی نه یو خو دا هم جالبه کې راځي خو دا لږ بده غوندې ده ډېره زیاته مننه ورور جانه هېوادوالو ته څه پیغام لري بس هېوادوال ته دا پیغام لرم چې غونډ وروره بس امن امنیت سره اوسي یو بل سره ورولۍ لاس ورکړي د عمل ډېره زیاته مننه ورور جانه کور ودان خیر اوسې اجازه قدرمنو دوستانو دغه یو ماښامنۍ خپرونه وه د جلال آباد ښار د چوک تالاشۍ څخه کوم چې موږ تاسو لپاره برابر کړ تر بلې خپرونې پورې چې زه محمد ذکي حکیمي د کلرس اف افغانستان ډیجیټل چینل څخه ستاسو حضور ته راځم تاسو په یو لاس سپارم الله عمل شه یو ښه روژه ولرئ